او دغه مولا چې څو کاله د دې پوجانو سره هغه نن رغلی او په کونړ کې دیوالي په چوکۍ ناستو آیا په پاسپورټ رغلی او نن په غازي امان الله خان په هغه کې و په پارک یا په خارګوټي کې هلته ګرځېدو نو چې دماغ خوار غریب نه پاسپورټ غواړي په وایي مې خویندې بې عزته کوي ځوانان په دې پوهېږو چې موږ سره په دې 15 کالو کې کم بد پاکستان کړي دي هغه یو ملک هم سره نه دي کړي په دې پوهېږو چې موږ تاسې هر یو افغان دردېږو او کړېږو د پاکستان په معمولي مداخلت واني کورونو موږ تاسې دا ګورو چې دغه افغانستان کې دا 20 کاله 52 ملکونو مداخلت کوو د 52 ملکونو دلته ایجنسیانې یا د هغې استخباراتو دلته کار کوو نو داسې ده چې اوس طالب په دې پوهېږي چې نه چې نه پوهېږي زه د طالب یا دغه نه یم دلته تاسو ته زما مبارزه معلومه ده د هر شي معلوم دي خو زه خپل نظر وړاندې کوم که زما نظر صحیح ویم نه کورم به که نه صحیح نه و هغه تاسې انتقاد هم کولی شي او رد کولی هم شي ګورئ دلته طالب ښه پوهېږي چې پاکستان یو شرارتي وطن دی دغه کم کله چې په کابل باندې طالبان راننوته دا 4 کسان نو 40 کسان لاړه د افغانستان او په اسلام آباد کې هلته پناه واغسته او دا پاکستان د دې لپاره دا کار وکړو چې هلته د آینده کې طالبان څه خبره مبره وي او څه مشکلات جوړوي نو دغه کسان یې دې لپاره هلته کېنول نو طالب که د حکومت نه کار وانلي یا د سیاست نه کار وانلي یوازې نه چې نړیواله د طالب دشمنه ده همداسې دغه پاکستان چې موږ سره دلته پروت دی دا ورته وروره یو بل نور خلک را پیدا کوي لکه څنګه چې داود خان ته پیدا کړه په 1915 کې لکه څنګه چې ترکي له پیدا کړه لکه څنګه چې ډاکټر نجیب له پیدا کړه لکه څنګه چې مجاهدینو له پیدا کړه لکه څنګه چې طالبانو ته پیدا کړي دا یو ګروپ ته په بل ګروپ کې دا پیدا کوي ورونو نن سبا ګورئ موږ هینو چې په افغانستان کې اقتصادي حالت خراب دي خو دې سره مرګ نشته دی موږ دلته لیدل چې د سلو نه واله تر 300 پورې موږ جنازې دلته اوچتولې هغه زما قهرمانان هغه زما ملي اردو هغه شهزادګان هغه داسې زلمي چې په کتو یې سړي ته خوند ورکولو هغه دلته شهیدان کېده هغه دلته وژل کېده هغه اوس نشته دی ورونو زموږ هغه افغانان وژل کېده همدې طالب هم وژل کېده هم د دې وطن بچو اوس ورونو موږ او تاسې ته ګوره دا دلته یو لوبه روانه ده ورونو باید زه دا خپل خلکو ته موږ خبرې کوو چې کومه خبره هغه قضاوت به ولس کوي دلته ګوره اوس یو کمپین روان دی د افغانستان په خلاف باندې په خارج کې او په داخل کې دونه په خارج کې یو کمپین روان دی چې افغانستان په رسمیت وپېژنه ورور دا شی زما لپاره صحیح دی که غلط دی بیسیت افغان زه فکر کوم چې غلط دی ځکه چې زما افغانستان زموږ او ستاسې افغانستان دنیا په رسمیت ونه پېژني نو زما افغانان به خوارېږي زما افغانستان به خوارېږي که نه به خوارېږي طالب خو وروره په وچه ډوډۍ مختلف وروره په یو کیک وانه یو شین چوبانه مختلفه کلانې دفتر کې ناست دي خوار وزار به زما وطن کې دنیا په رسمیت ونه پېژني نو که موږ دلته مبارزه کوو باید چې موږ دې وخت کې د خپل وطن دپاره مبارزه وکړو د خپلو خلکو دپاره مبارزه وکړو نه د طالب په قصه کې پاچا صاحب په ډېرې بخښنې سره یوه سوال کومه په ډېرې بخښنې سره موږ او تاسو ځوانان یو کله کې موږ حمایت کوو لیکن په چی ور سره اختلافات لرو ډیره بخښنه غواړم مرګلو تاسو نه ګوره پاچا صاحب دلته د کالدارو موضوع روانه ده چې وړاکې معامله راشي مجاهد صاحب روزي او دستي و بیان ویر کی صحیح ده ګوره دی باندې هغه چپ پاتې دی مجاهد صاحب د چپ پاتې دی دویم چې دا په خپل نن لیدلې د بولدک کې د موږ او تاسو خويندې مند ځوانان بې عزت شو ول شو ان ډیر سخت بې عزت شو ان دونه بې عزتي چم او داغه مولا چې څو کاله د دې پوجانو سره هغه نن رغلی او په کونړ کې دیوالي په چوکۍ ناستو آیا په پاسپورټ رغلی او نن په غازي امان الله خان په هغه کې و په پارک یا په خارګوټي کې هلته ګرځېدو نو چې دماغ خوار غریب نه پاسپورټ غواړي په وایي مې خویندې بې عزته کوي ځوانان د دا مولا سره به دا پاسپورټ د کوم ځای نه و چې دی نه راغو د کونړ دیوالي په چوکۍ کې دلته موږ دې باندې ولې دوی یوه بیانه نه ورکوي ته په تربیزۍ باندې موږ د خوله ماته کې چې دوی په خلاف خبره کوو دوی دې خو وګوره هلمند دی وروره دا ته چې کومه خبره کوې دې خبرې ته زه راتلم خو زه اوس بیا په دې باندې رڼی شوم یوازې طالبان نه دا د مجاهدو لیډران نه دي دا اووه لیډران د دې په خلاف باندې پاکستان کې وزیر خارجه ودرېدو وزیر داخله ودرېدو ویل چې هم نه جعلي امریکن میډن امریکن جهاد لړه تا موږ جعلي جهاد کړی په افغانستان کې موږ د امریکې د مفاداتو لپاره جهاد کړی تا یو مجاهد لیډر یو تنظیم بیان اورېدلی چې د دې په خلاف دې ته جواب ورکړی موږ او تاسې ورکړی ځکه په دې جهاد کې زموږ او تاسې قربانۍ ورکړي
همداسې طالبان منګه دا په کلکه دا کوو چې زموږ د ټولو دنیا نه دومره نفرت نه دی لکه څومره نفرت چې زموږ د پاکستان نه دی. په دې کې هېڅ شک نشته دی. که په تورخم یو واقع کېږي دا د طالب د دې مسؤلیت دی، که په چمن کې کېږي دا د طالب مسؤلیت دی. دغه نن چې راغلی او دغه کم یو دغه ګل خان ملا دا ځان ته چې د ایلمنډۍ غواړي او ما ته شریعت غواړي او دا په دې کونړ کې ناست دا زما په زړه د پاسه ناست و. دا هغه مولایان دي، هغه منافقین دي چې په افغانستان کې قرآن یو رقم ته بیانوي او په پاکستان کې بل رقم ته بیانوي. موږ په دې ټولو خبرو د سره دغه یو په کار دی چې د طالبانو ته موږ دا ویو چې که چېرته تاسې د ولس زړه غواړئ چې ویې ګټئ، که چېرته تاسې غواړئ چې د افغانان تاسې سره ودرېږي، د پاکستان منافق ریاست نه به ځان ساتئ. د پاکستان منافق موږ ټول ملایان نه ښیو، د منافقینو ملایانو نه به ځان ساتئ. د هغه ملایانو نه چې په خپله په دلګنګارې په قانون کې ناست دي، خپله په اسلام آباد او په پنډۍ کې لوسي جنکۍ راوځي، خپله ایلمنډۍ لګي، خپله په شرابخانې 900 شرابخانې دي ټکس علي، د ایلمنډۍ نه ټکس علي، د هغې په پیسو باندې خپل حکومت چلی او دا دلته راځي زما په افغانستان کې نیولې کېږي. دا زما په زړه ګرځي. موږ تاسې دا بلکل ستاسې نیوکه په ځای ده، خو د دې نیوکې مطلب دا نه دی چې موږ او تاسې بیا د جنګي خلکو سره یو ځای شو د خپل نظام یا د خپل د افغانستان لپاره د جنګ لپاره لمنه وو. دا نیوکې دي، دا موږ او تاسې حق لرو او باید چې ذبیح الله مجاهد به موږ لیدو چې خبره بلا شوې نه وه، دا به په ملت کې حاضر وو، ده به د وایره د هغې بیا تصدیق وکړو یا بیا په هغې باندې بیان ورکړو. نن ذبیح الله مجاهد صاحب تا نه موږ پوښتنه کوو، موږ تا نه پوښتنه کوو چې په چمن کې ستا خویندې میندې افغانانې بېعزته کېږي د دې پاکستان د لاسه، ته ولې خاموشئ؟ موږ د ذبیح الله مجاهد صاحب نه دا پوښتنه کوو چې 2 جمعې مخکې شپږ زموږ افغانان دې پاکستان فوجیانو شهیدان کړه په تورخم کې، تا نه موږ مجاهد صاحب پوښتنه کوو. مجاهد صاحب تا نه نن دغه ګل خان ملا دغه منافق ملا چې دا د پاکستان کې ایلمنډۍ غواړي او ما ته شریعت غواړي، دا دلته په کوم شکل راغلی او زموږ د کونړ د هغه چارواکو نه پوښتنه کوو چې تاسو ته شرم نه درځي چې دا هغه کونړ دی چې دوی پاکستان همدغه پاکستان فوجیانو په میزایل وانیشتو زموږ خویندې میندې بېرته شهیدانولې. نو دا یو نیوکې د ورونو دا به کوو، دا خو ستاسې حق نیوکې دي. خو تاسې دا مو ګورئ افغانان ورونو چې په دې کابل کې به روزانه په سلهاو واقعیت کېده، په دې ننګرهار کې به روزانه په سلهاو واقعیت کېده، په دې کندهار کې به کېده، په دې نورو ځایونو کې به کېده. نو داسې نه ده چې 100 په 100 کې بهر چسې کېږي او داسې هم نه ده چې موږ به خپلې نیوکې بندو. خو د دې نیوکو مطلب دا نه دی چې موږ یاره د نظام خلاف یا موږ د افغانستان د تبعي طرف ته نور بوځو. ګورئ موږ او تاسې تیار هر څه لرو، سړک لرو، مکتب لرو، شفاخانه لرو، محاورات لرو، هر شی لرو، بلډینګونه په ځای دي، هر شی په ځای دی. صرف او صرف موږ او تاسو ته چې مشکل دی هغه اقتصاد دی چې د اقتصاد د پایه روانه شي او د اقتصاد د پایه لپاره به دې کار کوي او دا د دې مسؤلیت دی. نو په دې کې سره موږ هېڅ لغن لرو. خو طالبانو ته پکار دا دی چې اول کې دغه بیرغ مې ویښی که دا بیرغ چا بدل کړو، دا بیرغ څنګه چې خان یوسف وویلی ما په دې ویډیو ډکه کړې ده، په هغه ورځ به زه افغانۍ پاسپورټ ګزاروم او زه به ویم چې زه افغان نه یم، زه برټش یم، برټش مسلمان یم، په انګریزانو ملک کې اوسېږم، هغه پاسپورټ را سره دی خو مسلمان یم، خو زه د هغې وطن مسلمان یم، زه بیخي د افغان نه منم. یعنې دا به د هر یو افغان غږ وي، ځکه په ملي بیرغ، په ملي سرود، په ملي شیانو باندې موږ هېڅ چا سره دغه نه کوو، بحث نه کوو، ځکه دا به په خپل ځای پاتې کېږي. او که په دې کې چې د طالب ګوتې والي نو دا مې واوره چې د ټولو افغانانو مسؤلیت او د ټولو افغانانو عکس العمل سره مخامخ کېږي، بیا به د ټول نظام په خلاف باندې همدغه افغانان وي، بیا به دا نظام که چپه کېږي د دې مسؤلیت به ټول د طالب په غاړه باندې وي. نو خبره دا د افغانانو ورونو چې موږ به د حق اواز اوچتو، خو موږ به هغه منافقینو سره هم نه یو ځای کېږو، هغه منافقینو سره موږ نه یو ځای کېږو چې هغه زما ملي بیرغ نه مني، هغه زما ملي سرود نه مني، هغه زما افغانیت نه مني، هغه زما په افغانستان کې د بل ملک دعوې کوي، د بل ملک بیرغونه راوچتوي، دا هغه خلکو په قطار کې به هم نه ودرېږو. موږ او تاسو به د خپل بیرغ سره ودرېږو، د خپل افغان ملت سره به ودرېږو چې افغانیت او دا بیرغ څوک نه مني، هغه بالکل افغان نه دی، هغې ته موږ بالکل ورور نه یو. خدای دې کړه چې هغه پښتون وي او که تاجک وي او که ازبک وي او که ترکمن وي، هغه د افغانستان نه دی چې په کوم مخ راغلی په هغه مخ به ځي. په خپل ارګ باندې د افغانستان په ارګ باندې دا درې رنګه بیرغ غواړو، بل بیرغ که د افغانستان په ارګ ولګېدو او به د افغانستان بیرغ نه وي، هغه به بیا بل چا بیرغ وي، هغې باندې به بیا موږ خبرې کوو. خو په دې باندې لا فیصله نه ده شوې، په دې باندې به لویه جرګه راغوښتل کېږي. خو دا موږ مخکې نه دا ویو چې موږ افغانانو ته عام ولس ته بل بیرغ هېڅ منظور نه دی. او د پاکستان مداخله چې په کلدارو باندې وایي پاکستان، هغه خلک وایي موږ پاکستان ته ضرورت لرو، پاکستان موږ ته ضرورت لري ورونو، د پاکستان تجارت په موږ جوړ دی، دلته زه په خارج کې اوسېږم، د پاکستان خسا پاپړ بل ملک نه علي، د پاکستان وړه بل ملک نه علي، د پاکستان غوړي بل ملک نه علي، همدغه افغانستان دی چې لیکي زموږ افغانانو باندې خرڅوي.
نو پاکستان کلدار څوک په دنیا کې پیژني نه موږ ورسره بالکل تجارت چې هغه په ډالر واني موږ ته د پاکستاني کلدار بالکل منظور نه ده موږ ته د پاکستاني شی دا اول خو چې ته رئیس جمهور د مثال د خبرې ته زه پاکستان سره د 20 روپۍ تجارت هم نکوم ځکه د پاکستان شي نه څوک په نړۍ کې نه د پاکستان نه چین شي نالي انډیا ته نالي ایران ته نالي تاجکستان ته نالي او پاکستان ته نالي هم د قضا وته یوازې لار وته ما خالد چې په ما واني شبخانم د پاکستان چلیږي په ما واني بانک هم چلیږي په ما واني وړم چلیږي په ما واني وړم چلیږي پاکستان ماته محتاج دی زه پاکستان ته محتاج نه یم او دا د اشرف غنی صاحب برکت ته چې نور ملکونو سره ټول سره لار لکړه او د پاکستان لار بند کړه دا بزنس او کاروبار کوم دي تر ورسو تاسو خبرونه غواړم په دې کې ملمای ما الله تعالی اجر درکې نیو کوو په یو ادب ادا کوو چې د خپل نظام او د جنگ په خلاف کیږو بنا کله طالب غلط اقدام کوو بالکل زموږ استاد حق دی چې په غوړ کوو مننه پاچا صاحب ډیره مننه بالکل صحیح خبره ده جنگ منګم طرفدار نه جنگ نور نه غواړو بس چې څه وشو هغه وشو سردار عبدالله